د اسمبلی غونډه نن د سپیکر مشتاق غني په مشرۍ کې د ټاکل شوي وخت نه قریبا 2 غنټې وروسته شروع شوه او سپیکر د نوو منتخب شوو غړو نه سوګند واخیستو. د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزادو غړو ویل دا واري د کوټلي منډیټ سره اسمبلی ته راغلي او د صوبې د آئیني او قانوني حقونو دپاره به غږ پورته کوي. ان شاء الله دا پیره به ویني چې موږ به د کم عوام چې کوم موږ من اعتماد کړی دی او خدای نه به غواړو چې هغه اعتماد ته موږ ټیسټ ونه رسو او دغه یوت خپل د عوام ته خپل دغه ورسو کم چې کم دوی د موږ رالیږلي ان شاء الله ان اف سي وارډ به جی موږ ته بیا ویم چې دا به موږ روان نه سو دا به خپل ان شاء الله. د خیبر پښتونخوا په ټولو 115 څوکو کې تر اوسه پورې الیکشن کمیشن د 114 غړو د اسمبلی د ممبرانو جوړېدو اعلامیه جاری کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې 78 څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد غړو ترلاسه کړي چې وروسته بیا په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي. پاتې 29 د نورو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو ګټلي دي. د اپوزیشن غړي بیا وایي تحریک انصاف خپل تیرو 2 دورو حکومتونو کې صوبې ته ډیر زیان رسولی، صوبې د قرضو د بوج لاندې کړي او د وفاق نه د صوبې حقونه راوړلو کې ناکام شوي دي. موږ دا غواړو چې د صوبې سره کم ظلم شوی دی تیر 10 کاله نو د هغې په ریکوري کې پکار ده چې دا ګورنمنټ موږ راټایټ کړو او د هغې ریکوري وشي انشاءالله. د ریپورټونو تر مخه د ښځو په مخصوصو 21 څوکو د لږکیو په 4 او 3 جنرال څوکو تر اوسه پورې اعلامیې نه دي جاري شوي او په 2 صوبایي حلقو 22 او 1 نوي باندې انتخابات ځنډول شوي وو. څېړونکي وایي د پاکستان د نورو صوبو په پرتله د پښتونخوا صوبه د یو شمېر ستونزو ښکار ده او حکومت له به د وفاق نه خپل حقونه راوړل وي. دا هغه صوبه دی چې دلته مطلب غیر معمولی حالات دي، د عامو صوبو په شان نه دی. زمونږ خپل ریسورسز نشته او بیا زمونږ امنیت هم هغه چې دی هغه مثلا په مونږ غاړه دی. نو دې وجې نه هغه ته پکار دي چې دا یو ډېر ښه تعلق وساتي ورسره او مطلب لکه د خپل صوبې چې کم حقونه دي هغه ته راوړي او هغه ته واخلي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر او پخوانی اعلی وزیر اکرم درانی ویلي ګوند به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپیکر، نائب سپیکر او اعلی وزیر د منتخب کولو په عمل کې برخه نه اخلي. بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ د 8 فبرورۍ په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد نن د اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او الزام یې پورې کړی چې په انتخاباتو کې له دوی منډیټ غلا شوی دی. عوامي نېشنل پارټي داسې ګڼي چې د دې ملک ټول فورمز که هغه الیکشن کمیشن دی که هغه ټریبونلز دي هغه د څوکیدار په لاسو کې دي، د څوکیدار په ولکه کې دي، د څوکیدار په کنټرول کې دي. موږ غواړو چې دغه د څوکیدار د غلامۍ نه دا ټولې ادارې هم خلاصې کړو، ولس هم ترې خلاص کړو، سیاست هم خلاص. سبا د زیارت په ورځ به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپیکر او نائب سپیکر او د جمعې په ورځ به د وزیر اعلی ټاکنې کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.